اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زما دا پروګرام په دروغو باندې دی چې دروغ ویل څومره غټه ګناه ده. چا په سوشل میډیا باندې یو مفتي د مرګ دروغ ویلی دي، نو که تاسو وګورئ نو د هغه غوندې تصویر پیدا کړی دی او هغه په سوشل میډیا ورکړی چې دی چاویشته او هلاک شو. بیګاره سینا د خدای دشمنانو یو پوسټ یوه پراپیګنډه خواره کړې ده، دا چې کله څوک خپل آی ډي مخکې کول غواړي نو بس داسې یوه پراپیګنډه جوړه کړي، وایي چې یاره نامعلومو افرادو فایرنګ کړی دی او مفتي صاحب هلاک شوی دی. یو تصویر هم پیدا کړی دی په سټریچر باندې، څوک سړی چې پروت دی بالکل داسې ښکاري چې زه یې وګورم هم زه به یم چې که زما تصویر دی. نو تاسو مطمئن اوسئ، د الله ډېر لوی فضل دی. موږ ډېر پر امن علاقه کې پراته یو، په دې ځای کې نه څوک رب کولی شي، د الله په فضل دې ځای ته ګډوډ سړی نه راتلی شي، نه سوچ کولی شي. په دې دنیا کې داسې مخلوق هم شته چې دروغ ورته څه ګناه نه ښکاري. د دروغو باره کې الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لعنت الله علی الکاذبین. په دروغجنو دې د الله لعنت وي. او د دې نه علاوه حدیثونه هم موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت بهنر بن حکیم رحمت الله علیه د خپل پلار نه او هغه د خپل پلار رضی الله تعالی عنه نه اورېدلي دي چې هغه ویلي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دا اورېدلي دي چې د هغه کس دپاره هلاکت او جهنم دی چې څوک دروغ وایي چې په هغې باندې خلک وخاندي. چې کم خلک د خندا دپاره دروغ وایي نو د هغوی دپاره هلاکت او جهنم دی. یو دویم حدیث دی، حضرت نبی بن حارث رضی الله تعالی عنه نه روایت دی که ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زه تاسو ته غټ غټ ګناهونه وښیم. 3 ځله یې داسې ویلي. صحابه رضی الله تعالی عنها ویلي چې ولې نه یا رسول الله ووایه. آپ صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله سره شرک کول او د مور او پلار نافرماني کول او چې کوم سړی دروغ وایي دغسې بار بار به یې ویلي. د دروغو ما یو 3 غټې نقطې یو ځای کړي دي چې دا قسم خلک زیات دروغ وایي. نو په هغې کې یو هغه کس دی چې هغه د دولت په حرس کې وي، او دویم نمبر هغه کس دی چې هغه د خلکو نه نفرتونه ساتي، او دریم نمبر هغه کس دی چې هغه غصه عادت وي. کم سړی چې د دولت په حرس کې وي، که هغه کاروباري دی که هغه د یو محکمو والا سرکاري کس دی، نو دی د دولت دپاره ډېر زیات دروغ وایي. کاروباري سړی اکثر که وګورئ یو شی به په یو قیمت اخیستی او د هغې به بل قیمت ښایي. دغسې که تاسو سوداګر والی نو که هغه یو څاروی خرڅوي نو د هغې د اخیستو قیمت په بل ښایي. دغسې که تاسو وګورئ یو سرکاري کس وي نو هغه د خپل رشوت دپاره تا ته هغه مسله دومره سخته کړي چې ستا خپل حق په تا باندې حرام کړي او ستا نه د پیسو ډیمانډ وکړي. نو د خپلو پیسو لالچ دپاره هغه ډېر غټ دروغ وایي. دغه شان یو کس په غوسه کې وي نو اکثر په غوسه کې د هغه نه دروغ ویلی کېږي. دې غوسه کې ځان د دفاع دپاره ډېر دروغ وایي. د نورو خلکو له دا پکار دي چې دغه وخت کې صبر وکړي او د ده د غوسې نه دا فایده والي چې دی نور دروغ ونه وایي، حالانکې ده ته پته وي چې د دروغو بوجی راسپړ دي. بل دا کس چې کم نفرتونه کوي، که ورورولۍ کې وي یا په ګاونډ کې وي یا په رشتهدارو کې وي یا په دوستانو کې وي، نو دی د هغه نه په نفرت کې دروغ وایي، حالانکې هغه باندې دومره دروغ تپي چې خلک د ده نه نفرت پیدا کړي. که چېرې د هغه څوک ښه وایي په ده بد لګي او د هغه دپاره د دې کس په زړه کې د نفرت دپاره دروغ جوړ کړي، نو هغه اوتې بوتې وایي چې دا سړی د هغه نه نفرت شروع کړي. هر کس چې د ده د نفرت په نشانه کې وي نو د هغه ښه په ده بد لګي او د هغه باندې د دروغو برمار جوړ کړي.
نو د دې نفرت د وجې دی خامخا په هغه دروغ وایي. د دې دروغو د لاسه ډېرې دشمنۍ پیدا شوې، د دې دروغو د لاسه تبیانې وشوې، حالانکې د دروغو نه دنیا کې هم فایده نشته او په آخرت کې هم فایده نشته. په آخرت کې خو ډېره زیاته تبعی ده، ځکه چې الله تعالی د دروغجن سړي نه نفرت کوي. زمونږ غرض دا دی چې یاره پښتنو ته یو حقیقت ووایو چې هغې نه هغې فایده واخلي. نو ناظرین الله تعالی دې موږ د دروغو نه وساتي. نو ناظرین انشاءالله دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. آینده ویډیو پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.